قدرمنو حضارو خوښ او خوشحاله یو چې یو ځل بیا په داسې یو مجلس کې سره راټول سوي یو چې د هیواد د آبادۍ بیا رغونې پرمختګونو او اقتصادي استحکام د ستاینې په موخه جوړه شوې ده او په دې هم ډېر زیات خوښ یو چې په دې غونډه کې له موږ تاسو سره د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت قدرمن مرستیال او د هیواد ګڼ شمېر ملي تجاران او شتمن په دې برخه کې موجود دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ستاسو هیواد په تیرو 2 کلونو کې له یو سخت او مهم پړاو څخه راتیر شو او لا هم روان ده. په تیرو 2 کلونو کې له پراخو بندیزونو دسیسو او ډول ډول مشکلاتو سره بیا هم لله الحمد افغانستان اقتصادي بهیر تر بل هر وخت ډیر زیات مستحکم او په خپلو پښو درېدلی ده بدون له دې چې په بهرنیو باندې اتکا وشي. لله الحمد تر بل هر وخت زیات پرمختګ کړی او لا هم دا ګامونه په چټکۍ سره په مخ باندې اخلي. همدغه راز له ګڼ شمېر بندیزونو سره د افغانیو د ثبات او استحکام او د نورو نړیوالو کرنسیو په مقابل کې خپل ارزښت ساتل دا هغه څه و چې په نړیواله کچه دوستان او دښمنان حق حیران کړي دي چې لله الحمد دا زموږ ستاسې د افغانستان د اسلامي امارت او اسلامي حکومت کامیابه پالیسي او د هیواد د ملي شتمنو او تجارانو ورونو نه ستړي کېدونکې هڅې وې چې لله الحمد نن سبا مو هیواد په یو مهم پړاو کې قرار لري او د هغو هیوادونو له لیست څخه وتلی دی چې د کمزورو او لوېدلي اقتصاد په برخه کې به یې ستاینه کېدله. لله الحمد دغه پرمختګونه چې له کومې ورځې شروع سوي دي تر نن ورځې پورې ورځ تر بلې پر مخ روان دي او هیڅکله هم د دې خبر څوک نشي اورېدلی چې نن موږ دغسې یو اقتصادي تاوان لیدلی یا مو دغسې یو خبره لیدلې ده. دا د دې ښکارندویي کوي چې لله الحمد زموږ ستاسې د هیواد ملي تجاران او شتمن وروڼه دې برخې ته پوره متوجه دي او د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت له لوري چې کوم اصول او کړنلارې دوی ته ورکړل سوي دي په همغه باندې په مخ سره روان دي. العصر نشراتي او فرهنګي انجمن چې د شاعرانو او ترانهخوانانو یوه خپلواکه ټولنه ده او اساسي موخه او هدف یې دا ده چې په هیواد کې د مهمو موضوعاتو همدغه راز د هیواد د ملي پروژو پرمختګونو او نورو مهمو برخو ستاینې او ملاتړ ته یې ملا تړلې ده. البته په څه ناڅه توپیر سره چې دا د شاعرانو او ترانهخوانانو یوه ټولنه ده د ستاینې او د ملاتړ دا نوعیت هم څه ناڅه تر نورو بدل دی. لله الحمد العصر نشراتي او فرهنګي انجمن د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر داسې مجالس دایر کړي دي چې د هیواد له ملي پروژو د هیواد له پرمختګونو څخه یې د ملاتړ او ستاینې په موخه دایر کړي دي. دا ځل هم د دې انجمن له لورې دا وپتیل شوله تر څو د هیواد د ملي شتمنو تاجرانو او همدغه راز د پانګوالو د ستاینې په موخه او د ملي شتمنیو د ملاتړ او حمایت په موخه یوه ادبي غونډه دایره کړي. همدغه راز دا چې هیواد مو تازه په یو بل سخت پړاو کې قرار لري له ګاونډیو هیوادونو څخه زموږ ستاسې بېوزله بېکوره مهاجرین وروڼه په بېرحمۍ سره راایستل کېږي په داسې حال کې چې د ژمي موسم هم په مخ کې ده. دا خلک دلته بې سرپناه بې کور او بې هر څه را روان دي. نو اساسي موخه او هدف له دې غونډې څخه دا و چې هم مو د هیواد د ملي شتمنیو ملاتړ د هیواد د پانګوالو ملي تجارانو ملاتړ او ورسره په ټولو شتمنو او تجارانو باندې دا غږ وکړو چې زموږ ستاسې مهاجرین وروڼه په ډیر زیات خوار حالت کې را روان دي خپل هیواد ته. دوی زموږ ستاسې لاسنیوي ته اړتیا لري. راځئ چې په ګډه سره د دې خلکو ملاتړ وکړو او تر خپله وسه پورې څومره چې الله تعالی وس راکړی وي د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې کوشش وکړو. نو زموږ ستاسې د نن ورځې غونډه به انشاءالله په همدغو موضوعاتو باندې راڅرخي. زیات تمرکز به مو انشاءالله په اشعارو او ترانو ورسره به یو څو ویناوې هم ولرو. هیله ده تر پایه پورې پوره حوصله او زغم را سره ولرئ.